السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې کې چې ټول برات روغ جوړ د صحت او عافیت جامع او برتن وي. نن مې درته یو بل ویډیو راوړې ده واقعا سره چې زه ډېر زیات خفه کړم. الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، باید یو مسلمان په بل مسلمان باندې خفه واوسي. زموږ یو مسلمان ورور او یو مسلمان خور چې په دغسې ګناهونو سره په دغسې ګناهونو کې مبتلا ده، یقین وکړه چې سړی ډېر زیات خفه کوي. زیاتې وجې د دې دا دي چې د کورنۍ صحیح تربیت نه دی. یعنی اول یو انسان چې وشي هغه مسلمان پیدا کیږي، خو وروسته به ته تربیه ورکړې، ته به ورته اسلام ښیې، ته به هغه د اسلام لارې ته برابرې. خو که دغسې مور و پلار نه چې دغه کوم په دې ویډیو کې تاسو به وګورئ د دوی بچي وشي، نو دا به څه اسلام ته قایل اوسي، دا به څه اسلام ته دایل اوسي. ځکه تاسو وګورئ چې دوی په کوم حالت کې روان دي، د پیسو د ګټلو دپاره خپل عزت بربادوي. راځئ دغه ویډیو وګورو. د ویډیو نه وروسته یو څو مهمې خبرې دي چې زه یې درسره کوم. Rumbe punishment gira kharul. Ha, da mani. Da ba mani. Dem punishment break da ruzu vekta o sar kharul. Na. Da sta punishment. Break punishment. Dibray khabara wora. خبرې زلزلې به ولې نه کېږي، طوفانونه به ولې نه راځي، الله تعالی عذاب به ولې نه راځي. نن سبا هر سړی کور کې کور مور لري، د هغې صحیح تربیه مهمه ده. کله چې ما مخکې مو ویل چې کله یو انسان پیدا کېږي هغه مسلمان پیدا کېږي، خو دا خپل اعمال چې دی یو غاړې ته اړوي. نو تاسو وګورئ چې د دغې خلکو سره کوم عمل دی، د دوی زندګي کې سکون هېڅکله نه راځي، ځکه دوی خپله زندگی په خپله بې سکونه کړې ده. د ښځې دپاره په کور کې کښېناستل دي، دا به په ټیک ټاک باندې راوتي، بیا په ټیک ټاک کې په کوم رقم شرم سره دا نه په کوم رقم شرم سره دا خبرې کوي. یقین وکړه د سړي زړه ډېر زیات خفه کېږي. یعنې یقین وکړه چې دغسې خلک د دغې جامې دپاره ستر ضرر دی. موږ الحمدلله ټول مسلمانان ټول د یو کلمې لاندې سر راټول یو، په یو بل باید زړه وغورځوو. ما د دغه خلکو نه ډېر عاجزانه طور سره دا خواست دی چې راځئ پیسې وګټئ، په حلاله طریقه یې وګټئ، په حرامه طریقه یې مه ګټئ. نو دا یو څو خبرې وې چې ما درته وکړلې او ویډیو به تاسو هم لیدلي، قضاوت یې نور تاسو ته پرېږدم. او دا مخکې په دې باندې ډېر خلکو ویډیوګانې جوړې کړي دي، خو ما هم درسره خپل نظر پرې شریک کړلو. په خپل کور کې په خپل بچو باندې په خپل اولاد باندې صحیح تربیه ورکړئ، داسې تربیه ورکړئ چې دا دنیا هم ښایي هغه دنیا هم ښایي، او دا هر څه امکان لري. موږ الله تعالی رالېږلي، موږ سره الله تعالی مدد کوي په هر څه کې. نو نور هم ډېر وخت نه نیسم، په الله تعالی هم سپارم. زما دا کوم ټیک ټاک اکاونټ چې دی او کوم مې چې د فیسبوک اکاونټ دی او د یوټیوب اکاونټ مې چې دی، دا نوي اکاونټونه دي. نو ستاسو نه مې درنښت باندې دا هیله ده چې دغه زما ځان سره فالو کړئ، سبسکرایب مې کړئ، چې زما ویډیوګانې تر تاسو دررسي، موږ تشویق کړئ. زه غواړم چې د حلالې لارې نه نفقه ځان ته پیدا کړم. نو په دغې برخه کې ستاسو ته زه ډېر ضرورت لرم، او ستاسو په یو لایک یا فالو باندې هېڅ نه کېږي، خو موږ ته ډېر پرې رارسي. مننه. علم ژوندي لرئ، سرفراز او ویدن خوشحال اوسئ.